یو بازار کې یو یهودی او یو مسلمانمو. نو دی یهودی چې به خبره کوله او قسم به خوړه، ناغه به وی زما د په هغې ذات باندې قسمی چې موسی علیه السلام په ټول مخلوق باندې غوره کړی دی. خو چې خبره به کوله او قسم به خوړه، نو وی به زما د په هغې ذات باندې قسمی چې حضرت موسی علیه السلام له په ټول مخلوق فضیلت ورکړی دی. د پاک پیغمبر مبارک چې د صحابي ورته وکتل، وی د دې نه خو معلومیږي چې په رسول الله مبارک باندې هم د هغه فضیلت زیات دی. دا ته خو دا خبره په دې انداز کې نو د الله سی اوچت که او چې شړق شو نا یهودي یې پیو یو څپېړه یې ورکړه. هغه یهودي خپله مقدمه د دواړو جهانو سردار مبارک له راوړه او پاک پیغمبر مبارک ته وی ما خبره په دې انداز باندې وکړه او د ماله څپېړه راکړه. د دواړو جهانو سردار مبارک صحابو ته څه وی؟ وی ماله په موسی علیه السلام باندې فضیلت او غوروالی مه راکوې. دا نه چې رسول الله مبارک د موسی علیه السلام نه غوره نه دی، داسې نه ده. د ټولو پیغمبرانو سردار دا زمون ښکلی پاک پیغمبر مبارک دی. پر ورځ د قیامت ټول پیغمبران د حضرت آدم علیه السلام نواله تر حضرت عیسی علیه السلام پورې دا زمونږ د امام الانبیاء د جنډې لاندې دی. خدا د رسول الله مبارک عاجزي وه. رسول الله مبارک عاجزي کوله چې مال په موسی علیه السلام باندې غوروالی مه راکوې. او بیا څه وی؟ وی چې کله د قیامت ورځ وي نو دا ټول هلک به بېهوشه شي. ما درته مخکې ویلي وو د حساب کتاب دپاره به رب العالمین سره د خپل عرش معلا نه میدان د حساب کتاب ته نزول کوي. نو چې کله رب العالمین سره د عرش معلا نه میدان د حساب کتاب ته نزول کوي، نو په دې ټولو خلکو باندې به الله بېهوشي راولي. نو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وي زه به هم بېهوشه شم. وی د ټولو خلکو نه به مخکې زه په هوش کې راشم. نو چې زه سر روچت کم چې اوږه وګورم، نو حضرت موسی علیه السلام د الله د عرش په به نیولي. وی ما ته پته نه لګي چې دیم په هغې خلکو کې چې په چا باندې بېهوشي راغلی وه، نو آیا زمانه مخکې په هوش کې راغلی دی او که نه کوه طور کې په ده باندې بېهوشي راغلی وه، نو رب العالمین پې د هغې د وجې نه دې وخت کې بېهوشي نه ده راغوستی. نو خیر خبره مې درته دې پورې کوله چې موسی علیه السلام هم پیغمبرانو کې لویه مرتبه لري. خو دا به یاد ساتي چې زمونږ د پیغمبر مبارک نه څوک هم په مرتبه کې اوچت نسته. دغه د رسول الله مبارک عاجزي وه.